محترمینو د مخابراتو ریاست په عمومي سکتور کې مونږه څلور برخې لرو. یوه برخه د ټیلیکام برخه ده، دومه برخه هغه د آی ټي برخه ده، دریم د افغان پوسټ برخه ده، څلورم د اترا برخه ده چې دغه ټول یو سکتور د مخابراتو جوړوي. په د عمومي سکتور کې د خلاص کې به درته ووایم د اترا په برخه کې مونږ الحمدلله لاسته راوړنې لرو. د فتح نه وروسته مونږ د اترا په برخه کې چې هغه تنظیم د خدماتو د مخابراتي په کنټرول کې لري، هغه د اترا په برخه کې مونږ 14 پایې لګولې دي په مختلفو ساحو کې او په ولسوالیو په مرکز کې. او د انټرنیټ د سرعت او د کیفیت په برخه کې الحمدلله د مرکز د بازار یا دغه مرکز ساحې چې دلته زیات ضرورت 4G انټرنیټ کېږي، صرف له سلام نه ماشي او موږ ټولې شبکې 4G ته اړولې دي. دا د اترا د برخې خلاصه هغه ده، لاسته راوړنه ده چې ضرورت ورته ډېر کېږي. د ضرورت مطابق موږ د خلکو مشکلات مرکز ته رسولي او الحمدلله په دې برخه کې اجرات شوي دي. د ټیلیکام په برخه کې چې دا یو دولتي شرکت ده، اوس مستقل خپل فعالیت لري، تر یو مستقل قیادت لاندې دي چې مخکې له موږ سره یو ځای په یو سکتور کې وو. دوی تر 150 پورې ادارې له انټرنیټ سره وصل کړي دي او په اندازې زیات ادارې چې هغو کې انټرنیټي مشکلات رامنځته شوي دي هغه یې حل کړي دي. او ورسره دوی خپل خدمات څو چنده زیات کړي دي په مرکز کې چې هغه د سیم کارټونو د فروشاتو بخش ده یا نورې برخې دي. د پوسټ په برخه کې چې افغان پوسټ مدیریت ده، څلور ولسوالیو ته خدمات غځولي دي چې مخکې ډېر په کم اندازه و، خدمات یې صرف مرکز پورې محدود و. په ولسوالیو کې اوس د سیم کارټونو له خرڅلاو نه نیولې د مکتوبونو تر ویشه پورې، دغسې تر د مکتوبونو تر ارسال او صادره او وارده او تر د ټولو اندازې پورې او الحمدلله اوس خدمات لري چې خلکو دې ته ضرورت نشته چې له ولسوالیو نه چې دا کوم ولسوالیو څلور ولسوالیو کې کار کوي چې له هغې نه دلته راشي دلته د خپل سیم کارټ واخلي یا د 100 روپۍ سیم کارټ لپاره هغه 200-300 روپۍ مصرف کړي او دلته د 100 روپۍ سیم کارټ واخلي. اوس الحمدلله دا زمینه هلته په ولسوالیو کې ورته مساعده ده.